حاضي که ماته یو داسې نوجوان میلاو شو کوم چې شپه ورځ د الله تعالی عبادت کوي، نو زه به د هغه سره د خپلې لور واده کوم او د خپل مال هم نه به له هم پوره حصه ورکومه. واه دا خو که زه د بادشاه د دوست سره واده وکړم او زما به ټوله زندګي په مزو کې وي، که هر څنګه وي او په هر حالت کې، خو زه به د بادشاه د لور سره ضرور واده کوم. د یو وخت خبره ده، په یو کلي کې یو غل و، خو دا غل ډېر زیات چالاک او ډېر غټ غل و، کوم به چې ډېر په چالاکتیا سره د خلکو نه غلا کوله. اکرم د دې شپې نه هم یوه غلا کړې وه، په کوم کې چې اکرم ښه قیمتي څیزونه پټ کړي وو. اکرم د ورځې په کټ کې پروت و چې د راتلونکي شپې دپاره بیا د غلا دپاره څه سوچ وکړي. هره ورځ به زه دا وړې وړې غلاګانې کوم، راشه بېګانې شپې له پکې باچا کور ته ورشه. که زه په دې غلا کې کامیاب شوم نو ماته بیا د غلا کولو ضرورت به هم نه وي. کله چې شپه شوه نو اکرم دا فیصله وکړله چې نن شپې به زه د باچا د کور ته د غلا دپاره ځمه. کله چې غل د باچا کور ته راغلو او په دیوال باندې د باچا کور ته ور واورېدو. نن به زه د باچا د کور نه ډېر قیمتي څیزونه پټومه. دا غل د کوم نوم چې اکرم و، دی د باچا په کور کې ګرځېدو چې یوه داسې کمره وویني په کوم کې چې قیمتي سامان وي. اکرم ګرځېدو را ګرځېدو چې یوه کمره یې ولیده په کوم کې چې رڼا وه او د ځینې خلکو د خبرو کولو اوازونه ترې هم راتلو. اکرم یې خواته لاړو او وږ یې ورته کېښودو چې څوک ویښ دي او که نه. دا خبرې ولې راځي؟ زما چې څومره خیال دی نو څوک ویښ دي. اکرم د کمرې ته ور روان شو چې وګوري چې څوک په دې کمره کې ویښ دي. کله چې اکرم په کمرې په دروازې کې وکتل نو باچا او د باچا ښځه وه چې د یو بل سره یې خبرې اترې کولې. حاضي که ماته یو داسې نوجوان میلاو شو کوم چې شپه ورځ د الله تعالی عبادت کوي، نو زه به د هغه سره د خپلې لور واده کوم او د خپل مال هم نه به له هم پوره حصه ورکومه. دا خو ډېره ښه خبره ده چې یو داسې نیک انسان زموږ لور دپاره میلاو شي. کله چې بادشاه او د بادشاه ښځې یو بل ته دا خبرې وکړلې نو اکرم بهر د دوی دا خبرې واورېدلې او په سوچ کې شو او حیران شو. واه دا خو که زه د بادشاه د دوست سره واده وکړم او زما به ټوله زندګي په مزو کې وي. غل واپس خپل کور ته راغلو او په یو کټ کې پرېوتو او په دې سوچ کې اخته شو چې د به د بادشاه د لور سره واده څنګه وکړم. که هر څنګه وي او په هر حالت کې، خو زه به د باچا د لور سره ضرور واده کوم. خو باچا خو د هغه چا سره د خپلې لور واده کوي د کوم چې یو نېکدل انسان یو شپه ورځ د الله عبادت کوي. او که زه چېرې داسې وکړم چې لاړ شم او د باچا د کور خواته چې کوم جومات دی په هغه کې کښېنم او عبادت شروع کړم، نو داسې مو باچا ته زما خبره ډېر زر ورسي چې داسې یو نیک انسان شته دی په دې جومات کې. او داسې اکرم یو پلان تیار کو چې زه به په هغه جومات کې کښېنم نو داسې به ډېر زر باچا ته زما خبر ورسي. او کله چې سهار شو نو اکرم د ټولې شپې د سوچ کولو نه په سهار هغه جومات ته لاړو. وزیره که چېرې تا ته یو داسې کس میلاو شو کوم چې شپه ورځ د الله تعالی عبادت کوي، نو بیا ماته ووایه زه د خپلې لور رشته د هغه سره کول غواړم او د خپل مال دولت نه ښه پوره حصه هم ورکوم. او بل طرف ته اکرم راغلی دی او په هغه جومات کې د الله تعالی عبادت کوي. اکرم کله ناکله خپل کور ته چکر ولګوي خو واپس راشي او په هغه جومات کې کښېني او د الله عبادت کوي. او داسې یوه میاشت تېره شي چې د وزیر اکرم د ډېر وخت نه په نظر کې وي، نو ووایي د ځان سره ما ته خو بادشاه ویلو چې یو داسې کس ګوره کوم چې د الله تعالی شپه ورځ عبادت کوي، نو ما ته معلومېږي چې دا کس صحیح دی. زه ځم او بادشاه ته وایم چې زموږ په مسجد کې یو هلک دی چې د الله تعالی شپه ورځ عبادت کوي. بادشاه سلامت تا ما ته ویلو چې زما د لور د رشتې دپاره یو نېکدل انسان ګوره. نو داسې یو نوجوان زموږ په مسجد کې دی چې د الله تعالی شپه ورځ عبادت کوي. دا خو ډېره ښه خبره ده. تلاړ او هغه نوجوان ته د واده خوشخبري ورکړه او بیا د بادشاه وزیر په هغه نوجوان پسې روان شي چې ورته دا خوشخبري ورکړي چې بادشاه د خپلې لور واده ستا سره کول غواړي. ای نوجوانه ستا دپاره یوه خوشخبري ده. زما دپاره خوشخبري؟ زه خو ځان دپاره څه خوشخبري نه وینمه. ووایه څه خوشخبري ده؟ دا وختي ستا دپاره یوه خوشخبري ده
ته زما سره لاړ شه باچا د خپلې لور واده ستا سره کول غواړي. تاسو د باچا وزیر یې؟ او بالکل دا پلان خو ما جوړ کړی و چې زه داسې د جومات ته لاړ شم او د باچا د لور سره زما واده وشي. نو داسې به یو طرف ته زما واده وشي او بل طرف ته مال حال راشي، نو زما ټوله زندګي به په مزو شي. که چېرې باچا د خپلو څلورو لوریانو واده زما سره کوي او خپله د ټوله باچاهي ماته راکوي، نو زه ورته اوس تیار نه یم، حالان کې زه په دې نیت سره راغلی وم چې زه د باچا د لور سره واده وکړم. خو اوس چې ما کومه مزه د الله په دین کې ولیده، نو دا مزه د باچا په څلورو لوریانو او په ټوله باچاهي کې نشته دی. ته لاړ شه او باچا ته ووایه چې هغه د دې رشتې کولو دپاره تیار نه دی. کله چې وزیر د اکرم دا خبرې واورېدلې نو د سترګو نه اوښکې روانې شولې او واپس د باچا خواته روان شو. اکرم خپل عبادت جاري وساتلو او د باچا د لور سره یې د واده کولو نه انکار وکړو. ګرانو دوستانو، د ټولو نه زیاته مزه د الله په عبادت کې دا پکار ده چې موږ د الله عبادت ته لږ وخت ورکړو. ګرانو دوستانو، که کهاني مو خوښه شوې وي نو تاسې د نورو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو آیډیا په کمنټ کې راکړئ.